طلب مې د سړځي په څو واره لکه چای په زړه مې داسې لګي خپله یاره لکه چای اوسې نن داسې وکتل رقیب پورې مې بوځه خو ګوره چې سړه نشي په لاره لکه چای زه ستا راغلي خط کې لفظ لفظ ته کوزېږم خوندونه ترې ناخلم په کلاره لکه چای په مینه کې ناکامو لاسنیوی زما نه وکوي زه وته یم په عشق کې له انګاره لکه چای لګیا یم هره ورځ د امن ورد کومه دا نوم دې داسې خوږ د ایمانداره لکه چای واحد دا یو نشه ده چې ملا ته هم جایز ده ته هم داسې روا شي اکزاره لکه چای او درمانه محبت ګورې د اوسپنو چڼۍ دي میلاو به داسې نشي په تیاره لکه چای سلامونه ملګرو ستړي مه شئ دا وخت راغلی ما مردان ته مویز عاجز پسې ما غوښتل چې د ده نه څه شعرونه ریکارډ کړو دا وړوکې د چای په هوټل کې کار کوي چا سره دی اوس دا پته نه لګي چې څومره دیاړي وله ورکوي څومره نه خو زه راغلی وم ما وی چې دی لږ غونته کې د ډاډګیرنه وکړو موږ او دله لږه حوصله ورکړو او زه ګرځم داسې هغه کسانو پسې کوم چې ښه شاعران دي او وایي څه وس نه کېږي او پردي کارونه کوي نو زه اکثر هغوی پسې ګرځم تاسو هم کولی شئ خو داسې څوک مو په نظر کې نو ما سره رابطه کولی شئ زما دغه د فیسبوک دغه پیج ته میسج وکړئ تاسو ته به زما نمبر میلاو شي نو ما سره اوسئ او د مویز نه یو څو تپوسونه کوم بیا شعرونه واورئ دي ډېره مننه درمان لالا چې تاسو زموږ دپاره دومره ستړي وکړئ او د هغه ثوابۍ نه رالی ښه مویزه ته د کوم ځای دلته زه جي د دغه نری باجا اوسېدونکی یم دا مقام نه ښکته جي او جي او شاعري د څومره وخت نه کوې یاره جي شاعري خو به داسې 3 کاله کېږي چې 3 کاله به کېږي ښه او سبق ته ویلې دی سبق مې ویلې سویمه پورې لسمه پورې مې ویلې بیا دې ولې پرېښه ده یاره بس بیا خو نه شو کېدی بس ښه غریبي ده که نه او که نه یار ښه زه شعرونه اورو تا نه ښه تقدیر لیکه ده د ځان نه سړی څه خبرې چې ما به وژني د ارمان نه سړی څه خبرې د تقدیر لیکه ده د ځان نه سړی څه خبرې چې ما به وژني د ارمان نه سړی څه خبرې او واده مې ماته شوه جانانه خو بخښنه غواړم د خدای کار دی د باران نه سړی څه خبرې او واده مې ماته شوه جانانه خو بخښنه غواړم د خدای کار دی د باران نه سړی څه خبرې او مونږ که انصاف په لاس کې ورکو ګناهګار خو نه شو د دې به ایمانه د ایمان نه سړی څه خبرې ډېر ښه یار مونږ که انصاف په لاس کې ورکو ګناهګار خو نه شو د دې به ایمانه د ایمان نه سړی څه خبرې او بابا هوښیار شومه ادبار به په چا نه کومه نور ما خو ویل رور مې د انسان نه سړی څه خبرې که د مخ رنګ یې تښتېدلی ګناه نشته ورته که د مخ رنګ یې تښتېدلی ګناه نشته ورته سینه کې زړه لري د ځوان نه سړی څه خبرې چې د عاجزې تماشه وکړه منکر شو سړی وایي مینه نه کوم د جانان نه سړی څه خبرې ډېر ښه یار زبردست که په خیرو د خپل بابا مړ شم نو هم دوزخ دی که خپلې مور نه نارضا مړ شم نو هم دوزخ دی ما دومره وینه تویه کړې چې څه ښه دې نشته که په سجده کې په ژړا مړ شم نو هم دوزخ دی ما دومره وینه تویه کړې چې څه ښه دې نشته او که په سجده کې په ژړا مړ شم نو هم دوزخ دی او که شته دنیا کې بې دنیا مړ شم نو هم دوزخ دی که چېرته شاړه کې تنها مړ شم نو هم دوزخ دی که شته دنیا کې بې دنیا مړ شم نو هم دوزخ دی او که چېرته شاړه کې تنها مړ شم نو هم دوزخ دی او جانانه زه که بې له تا ژوندی یم هم دوزخ دی او جانانه زه که بې له تا مړ شم هم دوزخ دی جانانه زه که بې له تا ژوندی یم هم دوزخ دی او جانانه زه که بې له تا مړ شم نو هم دوزخ دی او دا شعر واورئ درمان لالا وایي که محبت کې په سزا مړ شم دوزخ ته به ځم که محبت کې په سزا مړ شم دوزخ ته به ځم لکه کافر که بې ګناه مړ شم نو هم دوزخ دی که محبت کې په سزا مړ شم
دوزخ ته به ځم لکه کافر که بې ګناه مړ شم نو هم دوزخ دی وجس که داسې ستا په غم کې ښه بد نه پېژنم عجز که داسې بې پروا مړ شم نو هم دوزخ دی مانه دا وامې ورئ که نه وایي چې د دغه وجود مورې برابر مقام به څه وي چې د دغه وجود مورې برابر مقام به څه وي ستا د خپو لاندې جنت دی ستا د سر مقام به څه وي چې د دغه وجود مورې برابر مقام به څه وي ستا د خپو لاندې جنت دی ستا د سر مقام به څه وي هر څوک وایي یو کاڼی د لال برابر نه دی ته سوچ وکړه چې د دغې خود غر مقام به څه وي هر څوک وایي یو کاڼی د لال برابر نه دی ته سوچ وکړه چې د دغې خود غر مقام به څه وي تا دنیا له ښایست ورکو تا یوسف له ښایست ورکو پاکه ربه ستا د خپل ښکلي بشر مقام به څه وي تا دنیا له ښایست ورکو تا یوسف له ښایست ورکو پاکه ربه ستا د خپل ښکلي بشر مقام به څه وي او د نبي څلور یارانو په اسلام باندې قربانو د عثمان او ابوبکر د علي او د عمر مقام به څه وي د نبي څلور یارانو په اسلام باندې قربانو عثمان او ابوبکر علي او د عمر مقام به څه یو واړه انبیا دي خو د هغوی مقام په خپل ځای چې زمونږ د دې ښکلي پیغمبر مقام به څه وي زه به زړه کې د عشق لار وکړم محبوبه خو چې صرف ستا دیدار وکړم محبوبه په دنیا کې به م د کونډې ژوندون تېر کړم د محشر به م انتظار وکړم محبوبه خو چې ستا غمونه که هم داسې دبادب وي نو په زړه به مې د ډب د پاسه ډب وي لکه جنگ په کربلا کې تیار نه اوسي زمونږ خلک خبر نه دي چې مرګ کب وي لکه جنگ په کربلا کې تیار نه اوسي زمونږ خلک خبر نه دي چې مرګ کب وي دا دنیا ته خپله معنه بویه زما شعر کې نالیدلی مخ به رب وي دا دنیا ته خپله معنه بویه زما شعر کې نالیدلی مخ به رب وي که هر څو کلیوال خواري داسې نه وي چې د ښار وي یارانه کې به مطلب وي د شاعر سینه به خامخا دنیا وي د عالم سینه به خامخا مکتب وي د ناکامۍ مې خندا ولیده خو بل شانتې وه د بېوسۍ مې ژړا ولیده خو بل شانتې وه د دې سړي مې سزا ولیده خو هېڅ سم نه وه د دې سړي مې ګناه ولیده خو بل شانتې وه د دې سړي مې سزا ولیده خو هېڅ سم نه وه د دې سړي مې ګناه ولیده خو بل شانتې وه د مېرني بچي نامې سره یې لاس الټه کړل د یوې مور مې دعا ولیده خو بل شانتې وه د مېرني بچي نامې سره یې لاس الټه کړل د یوې مور مې دعا ولیده خو بل شانتې وه که زه خفه وم نو نشې په خلا کولم خو نه د خلکو ما ناروا ولیده خو بل شانتې وه که زه خفه وم نو نشې په خلا کولم خو نه د خلکو ما ناروا ولیده خو بل شانتې وه فکر مې کوو ما ویلې مونږ خو په مړو حساب یو په یو وجود کې مې ساه ولیده خو بل شانتې وه فکر مې کوو ما ویلې مونږ خو په مړو حساب یو په یو وجود کې مې ساه ولیده خو بل شانتې وه عجز دنیا ته په ژړا شوم چې ما بل شان نه کې خوب کې مې هغه دنیا ولیده خو بل شانتې وه ډېر عاجزه ډېر زبردست ته خو ډېره ښه شاعري کې او دا ړومبی نوی شاعر دی چې زه وله راغلم او د ده شعرونو ما باندې دا ویښته ودرول یو یې په ویلو کې اندازې بیان هم ډېر مزیدار دی او شعر کې بلا درانه څیزونه پراته دي چې د داسې زه وایم چې دا دومره وړوکي کم عمر کې ده څنګه اوچت کړی دی دغه وزن خو خدای دې ښه ساتي څه ووایم یاره ما سره څه لفظونه نشته مطلب ګډ وډ یم خو را سره اوسئ در بل پروګرامه پورې الله په امان